د سترې محکمې د اداري مرستیال محترم شیخ سخاوالله سعید صاحب په مشرۍ د اداري مراسلاتو او عرایضو لپاره د آنلاین سیستم او ډیټابیس د طرحې جوړېدو په موخه غونډه وشوه. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 209 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 102 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 404 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 253 وثیقې هم اجرا کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې 8316 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 10995 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 109 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 141 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 99 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 52 وثیقې هم اجرا کړي دي. د لغمان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 99 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 58 وثیقې هم اجرا کړي دي. د افغانستان اسلامي امارت محاکمو د 1440 هجري قمري کال په 3مه روبه کې د نشهیي توکو اړوند 2309 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د فراه ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 222 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 115 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندهار ولایت ښاري ابتدایي محکمې په یوه میاشت کې 216 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 113 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 9 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 259 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 129 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 252 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 113 وثیقې هم اجرا کړي دي. او د بغلان ولایت د دندغوري ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د رئیس په هڅو د قتل یوه موضوع حل او فصل شوه.